برېښنا جانې خدای دې کې غږ مې واورې صفا تاسې خو ګورو ستړي مه شئ پروګرام ته په خیر راغلې. یو پوښتنه مې دا وه چې دا د انتخاباتو بهیر هلته په کالیفورنیا ایالت کې څنګه روان دی او د افغانانو حضور پکې څومره دی؟ ډیره مننه اشنا صاحب تاسو ته او درنو لیدونکو ته زه د کالیفورنیا څخه د سان دیګو ښار له یوه رایدهي مرکز څخه تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم. تر اوس مهاله پورې دلته په کالیفورنیا کې تقریبا شاوخوا 22 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره. د ویل کېږي چې د 22 میلیونو څخه تقریبا 12 میلیونه تر اوسه پورې خپل رای د پوستې له طریقې یا مخکې څخه استولي دي. اکثریت کسان چې خپل رای استولي دي هغه دیموکراتان دي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې کالیفورنیا د دیموکراتانو کور بلل کېږي یا بلو سټیټ آبي ولایت. نو اکثریت دوی خپل رای د پوستې له طریقې ورکړي دي. له بلې خوا رئیس جمهور ډانلډ ټرمپ هغه ټول خپل پلویانو څخه د جمهوریت غوښتنې څخه غوښتنه کړې چې دوی خپل رای په مستقیمه توګه نن د 3 تاریخ د نومبر په مستقیمه توګه د رایو ځایونو ته راشي او خپل رای ورکړي. نو دلته اوسه پورې چې زه راغلی یم تقریبا د سهار نه ډېر خلک راغلي او ورو کسان لیکيږي خو خلک را روان دي او خپل رای ورکوي. او له بلې خوا دلته په کالیفورنیا کې د افغانانو شمیر هم ډېر ده، تقریبا ویل کېږي د یو څېړنې په اساس باندې بالکل برېښنا جانې همدا مې غوښتل وبخښه چې د افغانانو حضور به څنګه وي او ترڅنګ کم مسایل به دوی دپاره مهم اوسي. که داسې مختصر راته ووایئ. سمه ده. دلته په کالیفورنیا کې تقریبا 1.5 لکه افغانان دي چې ګڼ شمېر یې ډېر علاقمند دي ته دي چې دوی خپل رای ورکړي او ډېر زیات مرستې شوي دي هغه کسان سره چې غواړي چې رای ورکړي خو په انګلیسي باندې نه پوهېږي. په مثال د رای ورقونه دوی ته په پښتو او په دري باندې ژباړه شوې ده او ډېر زیات علاقمندي ښایي تر 2014 کاله چې هغه وخت کې ټاکنې وې. نو په دې اوس مهال کې ډېر زیات افغانان خپل رای ورکوي، ډېر علاقمندي ښایي، ځکه چې د یو خوا د افغانستان د سولې خبرې دي او بل خوا ته د دوه ډېر علاقمندي ډېر داسې ده. زه په دې اړه کوشش کوم لیدونکو ته یو نور بل اړخ کې معلومات ورکړو. کور ودان برېښنا تحریک د معلوماتو نه دی یو دا چې په دې وخت کې د رایو مرکز ته ورغلي وي. کور ودان مننه. د امریکا لکه چې واورېدل د امریکا په دې